دلای بخون خدای پاس سپیشل نامه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنونکو زما مینه او سلامونه ومنئ. هیله من یم دوستانو چې جوړ روغ تاسو ته ښه ورځ او ښې چارې. قدرمن دوستانو د یوې اونۍ په تېرېدو سره بیا هم تاسو د روغ سټي خپرونه ګورئ. روغ سټي خپرونه دوستانو نیزه ده. هره اونۍ موږ په یوه مهمه موضوع د ډاکټر صاحب سره بحث کوو. نن هم دوستانو تر پسې دوه موضوعات مو ټاکلي دي چې خدای وکړي تاسو هم زموږ سره د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ. قدرمن دوستانو د دې خپرونې موخه او هدف زموږ یوازینی دا دی چې څنګه عامه پوهاوی د ډېر شمېر ناروغیو په تړاو وړاندې کړو. عامه پوهاوی دوستانو هغه څه دی چې موږ د ډېر شمېر ناروغیو په وړاندې وقایوي تدابیر نیسو او هغه ناروغیو باندې نه اخته کیږي. نو مهمه مسله هم دغه ده دوستانو چې موږ خپله شخصي افضلڅها وساتو تر څو په بېلابېلو ناروغیو اخته نه شو. دوستانو د پسرلي شپې ورځې د پسرلي په شپې ورځو کې زیاتره وخت حساسیتونه رامنځته کیږي. ډاکټر صاحبان وایي حساسیتونه د فصل په دوو موسمونو کې رامنځته کیږي چې یو پسرلی او دوهم د مني شپې ورځې دي. نو نن هم دوستانو په یوه مهم موضوع باندې بحث کوو. هیله من یم چې تاسو هم زموږ سره د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ او په خپرونه کې راسره اوسئ. د الله پاک دربار څخه تاسو ته دعا کوم چې ښه صحت او روغه سټه ولرئ. قدرمن دوستانو نن مو د خپرونې موضوع ټاکلې ده د غوږو حساسیت یا د غوږونو حساسیت. د غوږونو حساسیت ولې رامنځته کیږي، علتونه یې چی دي، نښې نښانې اعراض علایم یې چی دي، د دغې ستونزې یا د دغه مشکل تشخیص څومره اړین او مهم دی او درملنه یې څنګه کولی شو. بله مهمه مسله چې هغه وقایوي تدابیر دي. څنګه موږ وقایوي تدابیر نیولی شو تر څو د غوږونو په حساسیتونو باندې اخته نه شو. قدرمن دوستانو زما سره په خپرونه کې میلمه ډاکټر صاحب محمد محمود ساحل د غوږونو او ستونې د برخې متخصص ډاکټر دی چې ښه راغلاست او سړي مش ورته وایم. ډاکټر صاحب محترم خیر راغلاست، ستړی مشه، ډېره مننه زموږ بلنه منلې. سلام علیکم به شما هم به بیننده محترم هم از طریق تلویزیون ملی. سلام بازم به همگی باشه، سلامت و بخیر باشه. ډېره مننه قدرمن ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محترم لومړی خو الله پاک چې موږ ته په بدن کې کوم آزار کړي ټول د قدر وړ دي، ټول د ارزښت وړ دي او موږ او تاسو باید په ارزښت پوه شو. لومړی به ډاکټر صاحب راشو په حساسیت په بحث وکړو چې خپله حساسیت څنګه تعریفولی شو او بیا به راشو غوږونو ته چې غوږونه هم د انسان تر ټولو مهمه عضوه ده ځکه موږ ډېری شپه دغه اوازونه یو د بل څه فهم تفهیم چې کوو همدا غوږونه دي. نو بیا به د غوږونو په حساسیتو باندې دواړه بحث کوو. دقیقا اگر ما بخوایم که تعریف از حساسیت داشته باشیم در کل میتونیم گفته که حساسیت ها ناشی از عکس‌العمل عناصر بیرونی که یا شناخته شده یا ناشنا با وجود انسان می باشه که این باعث ورم ها، پوندگی ها و انفلمیشن ها یا ورم های دیگه ساحات اتروفی که در ناحیه هر عضو بدن ایجاد بکنه را میتونیم گفته که عکس‌العمل خود سیستم دفاعی وجود و عناصر بیرونی که مداخله به داخل سیستم وجود می داشته باشه را حساسیت نامید. بله ډیره مننه. ښه ډاکټر صاحب راشو غوږونو ته. غوږونه څومره ارزښتمن دي د انسان په بدن کې او د غوږونو په ارزښت به بحث وکړو. بیا وروسته دواړه به حساسیتونو ته هم راشو چې دا یوه لویه ستونزه ده د غوږونو. حساسیت هایی که در بخش خود شنوایی است یک موضوع است و ای که چقدر اهمیت داره شنوایی به خود شنیداری برای انسان ها یک حس مهم ارزنده در زندگی انسان بوده میتونه و همین شنوایی است که ما شما میتونیم درست افهام و تفهیم بکنیم. اگر شنوایی درست نباشه در رنج خود و در حالت نرمال که باید شنیداری ما شما باید باشه به اندازه نباشه مشکلات زیاد را ایجاد میکنه، باعث پرخاشی میشه، باعث سوء تفاهم بین افراد میشه. در کل یک داد خداوند است به انسان ها که میتونن درسته که دیگر درک بکنن و همین خود صوتایی را که ما شما میشنویم از طریق خود گوش شنوایی به ما از طریق عصب رسانده میشه. خپله د زده کړو تعلیم په برخه کې یو مهم رول لري غوږونه. بله دقیقا در تمام مسائل زندگی انسان شنوایی رول ارزنده را بازی میکنه. بله ښه ډاکټر صاحب را بشو مهمه مسله چې دواړه په بحث کوو امین موضوع هغه د غوږونو حساسیتونه دي. د غوږونو حساسیتونه څنګه تعریفولی شو او په ځانګړې توګه اصلي لاملونه چی دي د غوږونو د حساسیتونو؟ حساسیت گوش در کل اگر ما ببینیم یا عمومی حساسیت کلش یک نوع است ولی جاهایش فرق میکنه. مثلا ما میتونیم در قبال چشم حساسیت داشته باشیم، در دماغ هم داشته باشیم، در گلون هم داشته باشیم چی خاصا که فصل تغییر میکنه از زمستان به سردی، از زمستان به گرما و از گرما به سردی میره. این خودش ناشی از این است که یک حساسیت را به وجود میاره که عناصر بیرونی خود مثلا خاک، کربن دی اکساید دیگه
عناصری که از در وجود ما وقتی داخل میشه وجود ما در مقابل از یک ریاکشن نشان میده، یک حساسیت نشان میده. در قبال موضوع شنوایی داخل چارت اگر شما ببینید در این استقامت خود گوش است و این مجرای گوش است که ما طرق هوایی میگیم یا ایر کندکشن میگیم که این استقامت پرده گوش بوده است. وقتی که خود سیستم شنوایی یا سیستم خود گوش حساسیت میکنه، اول خود این استقامت یک سرخی پیدا میکنه، ورم پیدا میکنه، این استقامت چرک تولید میکنه که به نام وکس یاد میشه یا مو وکس که ما برش میتونیم گفت سیستم دفاعی خود گوش است. اگر از استقامت بعض از افراد پرده گوششان سالم نمیمانه، حساسیت میکنه، ورم میکنه و قسمتی که ورم کرد پرده گوش سوراخ پیدا میکنه که ما برش پرفوریت یا پرفوریشن میگیم، یا ای که ریترکشن میکنه که به طرف داخل خدا پوش میکنه، پرده گوش طرف داخل چیز میکنه، یا ای که پرده گوش خود زخیم میسازه، دبل میسازه. این باعث میشه که خود چکش، سنگدان، رکاب که این 3 دانه هستن اینا چیز کنه، التهاب پیدا کنه که از باعث حساسیت پرده گوش التهابی شده و التهاب انتشار کرده بر خود سیستم گوش عصبی. این استقامت مشکل ساز میشه برشان و عواملی که باعث خود ناشنوایی هم هسته از همین حساسیت ها شروع میشه که بعداً باز تبدیل به باکتری و فنگل و اینا بریز میشه. ډاکټر صاحب تاسو دلته یادونه وکړه په شکل د تصویر کې مونږ ګورو خپل کله چې لومړی حساسیت رامنځته کیږي هغه اعراض او علائم تاسو وویل که په دې بحث وکړو دواړه چې د دې حساسیت اصلي لامل چی کېدلی شي، فصل، هوا یا غوښت اوبه تلل یا ضربه خوړل، چی دی اصلي لامل چې دغه حساسیتونه رامنځته کوي؟ حساسیت اساسی که پیدا میشه عناصر بیرونی که به داخل خود گوش تداخل میکنه. مثلا شما میرین به یک سونا بازی میکنین، آب کس یا بسیار سرد می باشه یا بسیار گرم می باشه که حساسیت میکنه در مقابل از او. و در پولیزی خود امی آب و هوایی که مثلا متراست دیگه گلها نو میشکفه، شمالک میشه، شمال می باشه، اینا عناصر در داخل سیستم شنوایی داخل میشه چون ونتیلیشن داخل خود چیز باز است، سوراخ گوش. هر بار هر عنصر که داخل از این میره ای خود گوش کوشش میکنه که ایره پس به بیرون بکشانه. مثلا یک عنصر فکر کنین که یک بسیار مرچک عادی بسیار خرد و یا یک دانه پشه بسیار خرد دی استقامت که نزدیک شود، این از این استقامت به پیش رفتن نمیتونه چون اینجا وکس گوش میباشه و امیجا این از بین میبریش. اگر که امی شکل عناصر دیگه که در خود محیط ما حول محیط ما شما هست، مثلا فصل توت که میشه هم اگه میره توت خوردن، اینا طبیعی وقتی که از خود شما میرین یک توت یا یک چیزی را از درخت میکنین، اما خاکی که با خود چیز مانده سر برگ اینی از طریق خود داخل شنوایی گوش یا مجرای گوش داخل شود، گوش حساسیت نشان میده یا عکس العمل نشان میده یا ریاکشن نشان میده که این ریاکشن باعث میشه که شما مشکلات بعدی شنوایی را داشته گوشه یا درد یا امو تکالیف شنوایی یا گوشه داشته باشین. عوامل اصلی اساسی ازی فقط عناصر بیرونی هستند و در پولیز و ویروس هایی که در خود محیط چیز شده ترشح میشه، مثلا فاضلاب است یا جوچه های آب است، سرش باز است، وقتی که آفتاب را میزنه از روی ازی امی تمام باکتریا و میکروب ها به چیز بلند میشه هوا و یک موتر عادی که تیر میشه او را در خود محیط چیز میکنه، پخش میکنه. اینی وقتی شما از ساحت تیر شدین امو عناصر داخل از طریق خود سیستم سوراخ گوش داخل میره. اگر اینجا دیر ماند و دوامدار خود گوش نتونه سیره بکشه بیرون، حساسیت میکنه و این خود گوش سرخ میگرده، یک تو ایجاد میکنه، یک درد ایجاد میکنه. و دیگه ای که وقتی شما آب بازی میکنین داخل گوش آب میره یا حمام میکنین داخل گوش آب میره، این آب خود خشک نمیکنه. یا مثلا بعضی که عادت دارن که کلی موتر، که چوبک، که یک چوبک گوگر، که قلم داخل گوش خودن چیز میکنن که امو خود اینی استقامت امی خود مجرای گوش که است یک وکس خوابیده ایجا هست. این وکس اینا و امروی چوبک گوش اینا که میخورن یا آب که داخل میره این لایه از بین میره. وقتی که از بین رفت بعدا دیگه عناصری که داخل میره این باز نمیتونه که دفاع کنه و این باعث میشه که شما مشکل پیدا بکنید. ډاکټر صاحب که دوی دواړه بحث وکړو چې
خپله تاسو یوه نښه نښانل چې غوږ سوروالی لري خپله د غوږ خارښ یا بخار د هم د نښو نښانو یا اعراض و علائمو څخه یو دی یا کنه د حساسیت دقیقا هسته خصوصا بخارایی که ایجاد میشه داخل گوش وقتی که شما حساسیت میکنین در تمام وجود بخارها یا امو مشکل آبله میگیم آبله یا تاپای سرخ ایجاد میشه این شکل در این استقامت هم ایجاد میشه اگر که خود نزدیک پرده گوش باشه خود مثلا نباید دست بزنین بانین برات طبیعی خود نرمال خوب میشه و اگر که دیر بانینش بازی تبدیل به انفلمیشن یا به خود پرده گوش صدمه وارد میکنه مننه ډاکټر صاحب دغه اساسیت د غوږونو بیا د انسان په سن عمر پورې اړه لري او کنه هر څوک په دې باندې ستونزه مشکلات نظر به سن نظر به محیط زیستی که شما میکنین نظر به شیوه زندگی که شما دارین با بستگی مستقیم داره مثلا بعضی کسا را تخم گوش درد میکنه که چیز داره گلاتین داره یا مثلا بعضی کسا را کیله گوش درد میکنه مگنیزیم داره خپل خوراکی تو که هم اساسیت دقیقاً اینا بودن میتونه و در پلی ازی خود سیستم شنوایی عین شکل شما مثلا در قسمت گوش چشم اگر ما ببینیم از خود تمام سیستم خاص خود داره یا مثلا قلب از خود سیستم خاص خود داره شنوایی هم عین شکل سیستم خاص خود می داشته باشه حساسیت های گوش خصوصا در سنایی که پایینتر از 9 سال است بیشتر به وقتش بیشتر است وقتی که سن از 30 به بلند میره تا این سن قدر زیاد وقت نداره بعد از سن 30-40 در این سن بیشتر گوش حساس میشه چون گوش خودش تا آخر عمر رشد میکنه از خود سیستم دفاعی داره و از خود سیستم ترمیمی داره پس دوباره بجز عصب گفتن نمیتونیم دیگه بخشش خود دوباره ترمیم میکنه بله ډاکټر صاحب ځینې ماشومان د موږ لیدلي وو چې غوږونو کې موږ ورته بخارونه یا ځوانک وایي هغه پکې راخیږي هغه هم یو د حساسیت بله اون خودش از جمع حساسیت هست که بخش بندی میشه ما حساسیت های عمومی داریم حساسیت های فصلی داریم حساسیت های خوراکی داریم حساسیت های همش بخش بندی میشه که یک لیست کلان است حساسیت هست در طفلان معمولا یک چیز امر نرمال است عادی است ولی کوشش وقتی که بخارکا که میکنن وقایش هم میشه براتون بگیم با آب سرد یا مثلا یا سرد یا گرم برای کسایی که خونشان گروه خونشان فرق میکنه آب سرد یخ سرد یا آب سرد یا پنبه سرد میتونه کمک کنه ولی بر بعضی کسا گرم که ما برش نمک میگیریم چیز میکنیم تکر میکنیم یک استقامت پسر گوشه که اینی پسر گوش میشه ایره برشان تکر میکنیم اینه می خود اثرات گوش از بین میبره بله ډاکټر صاحب یو مهم مسله دغه ده چې دواړه بحث وکړو چې تاسو دغه ستونزه چې ولرئ اساسیتونه د وکړي تاسو معاینه نه پویږئ او مریض نه تاریخچه اخلئ څنګه تاسو تشخیص کوئ بله ما وقتی که بار اول مریض او پی دی برشان میگیم یا پیشن میاد پیش ما اتوسکوپ داریم امروز اتوسکوپ این استقامت پرده گوش اول چک میکنیم که خود پرده گوش باید شکل نقره‌ای داشته باشه سفید باشه پاک باشه و این استقامت ها را که میکروسکوپ اتوسکوپ سیل کرده میتونیم و کمری مخصوص داریم امروز سیل میکنیم اگر که مجرا صاف باشه بخار نباشه سرخی نباشه زردی نباشه و چرک وکس سخت نباشه یا سیاه نباشه در صورت باز میگم مریض که نرمال است دوستانو تاسو هغه شماره په سکرین باندې ګورئ 0 زموږ د اړیکې شمیره ده که تاسو غواړئ زموږ سره اړیکه ونیسئ نو د ډاکټر صاحب نه مخامخ پوښتنه کولی شئ نو د خپرونې په همدې برخه کې اړیکه هم لرو چې څوک او له کومه ځای زموږ سره په اړیکه کې دی سلام علیکم بله سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جوړ یې ډیره مننه تاسو هم ښه راغلاست وایم ستړي مه شئ ته وایم نوم دی او له کومه ځای د اړیکه نیولې زما نوم عبدالرازق د میدان وردګ ولایت نه ښه عبدالرازق جانه د میدان وردګ نه ښه راغلاست ډیره مننه چې زموږ سره مو اړیکه نیولې پوښتنه مو ووایئ چې ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي نو د ما ډاکټر صاحب نه دغه غوښتنه ده چې د ما غوږ تقریبا 8 کاله کېږي بند ده ښه او دغه چې مخکې زه جوړ روغ ما شپې چې ویده شوم 11 بجې را بیداره شوم نو دغه استفراغ یا کانګ دغه
الټا راتله ښه بیا مې چې کله ووتم د باندې خو دغه ځکه ډېر فشار په ما باندې راوړه دغه استفراغ چې تقریبا 2-3 ساعته ما دغه استفراغ وکړ خو بیا د ما دواړه غوږونه بند شول غوږونه پسې دغه یو غوږ بیا خلاص شو د یو غوږ پاک بند شو تقریبا 9 کاله کېږي بیا هم بعض وایي چې ډاکټرانو ته هم لاړم هغه معاینات یې وکړل شي خو نتیجه یې راونه ایستله دوا مې وخوړې خو کومه نتیجه غوږ مې هغسې بنده او یو رقم شپېلک پکې کېږي لکه د اوبو شراره یا لکه ګاز هوا چې خوشي د بخار نه دغسې یو شپېلی هم پکې کېږي نو زیات وخت وشو او داسې ورسره کله ورسره په څنګ هم شمه چې کله مې د فکر و هغه ورته توجه مې ورته وشي نو دغه همدغسې پاتې شو تقریبا 9 کاله وشول نو چې یوه ډاکټر ما ته وویل چې دغه کومه عصبي ریښه ختمه ده نور تداوی دغه نه کېږي نو چې ده به څنګه کار وشي تداوی به وشي که به ونه شي مننه ډاکټر صاحب تاسو ته خبرې ډاکټر صاحب که پوښتنه کومه ته لرئ ما ادب شو نگرفتم شما چیز میکنید ادب د تر واخیسته تاسو ښه ډېره مننه قدرمن عبدالرازق جان نو ډاکټر صاحب تاسو ته خپلې پوښتنې ځواب درکړي ډېره مننه ورور اړیکه زموږ سره پرې شوې ډاکټر صاحب انشاءالله پوښتنه خو به وخت بله اینا چیزی که گفتن تکلیفشان ما یکی ماینر دیزیز داریم یکی تینایتس داریم و یکی التهابات خود گوش متوسط یا میانه را داریم این دوست ما که مریضی که زنگ براتون گفتک مشکلات از اینا در قسمت گوش متوسط است تداوی 6 ماه تا 1 سال است که باید از دوای خود را منظم بگیرن خصوصا قسمت پسر گوش از اینا این استقامت که پرده گوش برش میگیم او طرف تمپونیک ممبرین اینجا کمک آب جمع میشه و این آب که اینجا جمع میشه این باعث میشه که وقتی که اینا سر خودنا شور بتن هم سرچرخ میشن در این استقامت وقتی که آب جمع میشه یا التهاب پیدا میکنه باز میگن که آب جمع شده چیز بکنه این اصلا التهاب میباشه اینی استقامت وقتی که خود سیمی سرکننده کانال که 3 دانه مجرای نیمه دایره‌ای برشان ما میگیم که به حلزون خود گوش وصل است اینی وقتی که تازون خود از دست میته آب که دیگه است پایین میه مریض هم سرچرخی پیدا میکنه هم دلبدی پیدا میکنه تا پولیزو آوازای که هیچ اصلا ما شما حس نمیکنیم اونا میشنوند و او آوازای عزیزه که خود اینمی رشته‌های عصبی وقتی که بهشون خون رسانی میشه آواز از زیر خود مریض دوباره پس میشنوه این اگر که به پیش یک دکتر صاحب متخصص گوش گلون برند برشان یادآوری بکنه ولی در قسمت دوای خود باید بسیار چیز دقیق باید ډاکټر صاحب دا یادونه وکړه چې تقریبا زه 2 ډاکټرانو ته تلم او تقریبا دغه مشکل مې 8 او 9 کاله کېږي چې دی یوه مسله او بله دا ویلو چې ځینې ډاکټر صاحبانو ماته ویل چې ستا غوږ کوم عصبي رشته چې ده هغه له منځه تللې او خرابه شوې په اصطلاح د هیڅ وخت د رغېدو نه دی یا بیرته نه جوړېږي تاسو په دې تړاو باندې سکن اگر که پرده گوش پرفورید باشه ما در افغانستان میتونیم مریضای ما نرمال تنظیم بکنیم اگر که این استقامت خود مریض التهابشان 9 سال شده مانده این به این معنی است که خود این مجرا بند است و این مجرا در صورت که بند می باشه چی میکنه که عصب تخریب میکنه وقتی که عصب تخریب کرد اینی خود عصب مریض است اینی عصب وقتی که تخریب شد این دوباره پس قابل ترمیم نیست ما میتونیم که فقط مریض از حالت التهاب ازی و حالتی که بیشترتر آوازهای نامناسب بر مریض میته او را برشان وقایه بکنیم ولی ای که اگر عصب از اینا مختل شده باشه دوباره پس قابل برگشت نیست مجبور هستند که از آله‌های بیرونی استفاده بکنند که دوباره پس سیستم عصبی از اینا را بیدار بسازه وقتی که ما برای مریضای ما آواز صوت میتیم یا اهتزاز میتیم این اهتزاز باعث میشه که تمام سیستم در حرکت بیه وقتی که حرکت آمد خود به خود خون رسانی میه رشته عصبی میه ترمیم ساختار دوباره گوش نزد مریض شروع میشه این مریض اگر که دوای دکتر صاحب درست به وقتش بگیرن انشالله دلبدیشان سرچرخیشان و رشته عصبیشان تا 80% میتونه دوباره برگشت بکنه ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم را بشو دې ته چې د غوږونو د حساسیت درملنه څنګه کېدلی شي تاسو څنګه درملنه د دوی ته کوئ مثال تاسو ورته قوی تدابیر کوي کنه درمل ورکوي ما به مریضایی که واقعا تشخیص میشه که اینا حساسیت گوش دارن مثلا باعث قسمت خود گوش استقامت سرخی پیدا میکنه ورم میکنه برای اینا ما اول واکسین عمومی را میتیم واکسین عمومی یک واکسین عادی است
از اونا برشان میکنیم که تنها به سیستم شنوایی نه، دیگه سیستم زکام، ریزش، گلون و تانسل و مثلا بعضی اثرات دیگه که موسمی که می داشته باشه اونا را ازشان دور میکنه. در صورتی که مریض بازم شکایت میکنه که هنوزم حساسیت یا مو درد یا ورم که هست هنوز مانده، باز دو صورت دوای مشخص خاص خود تخصصی را داره که اونا را نزدشان شروع میکنیم. سطح حساسیت و التهاب در خود ناحیه سیستم شنیداری و سیستم طرق تنفسی و همچنان در قسمت خود ناحیه بینی از بین برشان میبریم. او خپل بدون د واکسین نور درمل خو نه لري تاسو داره. بله، دوایشان از بعض مریضای ما عمری می باشه. بعض مریضای ما 3 ماه دوا میگیرن، 6 ماه پریز میکنن، بعد 6 ماه باز 3 ماه دوا میگیرن. بله، ډیره مننه. یو څه شی ډیر مهم دی ډاکټر صاحب، غواړم ما غوښتل چې ډیره تاسو نه پوښتنه وکړم. معمولا په افغانستان کې دغه سدي چې په دوه عضو ته د انسان چې هغه ډیر مهم عضو دی، یو سترګې او غوږونه. درملتون ته ځي ورته وایي چې مثال زما غوږ بخار کوي یا غوږ مې خوږ شي. ځینې وخت ډاکټر صاحب داسې هم کېږي چې غوږ ډېر سخت درد کوي، یو سخت درد حالت ته راځي، یو غوږ مې خوږېږي، ما ته یو چکک راکړه. ډاکټر صاحب هم د دواخانې نه ورته چکک اخلي، زه له خیره د غوږ کچ او حتی مقدار یې هم نه ورته کوي چې یو څاڅکی دوه څاڅکي څومره واچوي، څومره وخت دوز ورته نه کوي که نه. او ځینې همدغسې سترګو ته کې هم سترګې مې بخار کړي یا سترګې مې سرې دي، ما ته یو چکک راکړه، په سترګو کې اچوي. زه اوس پوښتنه په ټوله کې دا کوم، په خپل سر دوا په غوږونو کې اچول یا مثال درته وایم ډاکټر صاحب، یو خو دا مسله ده، دا ځینې خلک خپل کورني طبابت په مخ کړي، یا مثال تیل پکې وراچوي یا رقم شانه د دوی چې زړه وي هغه څه په غوږونو کې اچوي. دغه اچول په غوږونو کې یا د دغو مایعاتو ننه کېدل په غوږونو کې د انسان غوږونو ته څومره ستونزې او مشکلات پیښولی شي؟ سکن ما در خود طبابت به هیچ عنوان داخل گوش اجازه مداخله را نداریم بیرونی، چی خاصت آنتیبیوتیکا باشه. تا وقتی که ما یک محاسبه داریم پیش خود که ما میبینیم که یک دوا برای مریض ما 100% مفاد داره، 30% ضرر داره، دو صورت ما بر مریض میتیم. اگر هم کوشش میکنیم که نباید برشان بتیم، چون سیستم نظام خود وجود قسم معیار است که اگر شما هر قدر که جسم اجنبی را در داخل وجودتان اجازه مداخله ندهید، به همون اندازه حفظ بهداشت خوب و صحتمندی خوب می داشته باشین. تمام قطرهایی که در خود گوش انداخته میشه بدون مجوز دکتر و شما جزی که تاوان کنه منفعت نمیرسانه. و یک چیز دیگه ایست که در افغانستان یک مشکل که پیدا میکنه یک فرد، مثلا مشکل چشم یا مشکل گوش، اینا باید اول برای دکتر معالج خود برن. اول دکتر معالج سکن پیش ما یک مریض میایم که گوشم درد میکنه، در حالی که مریض قطعا برای دکتر داخلی معالج خود شکایت نکرده، هیچ اصلا پیش از اون نرفته، گفته خودتون مستقیم میرد به دواخانه. اینی باعث میشه که هم دکتر درست دوایی کردن نتونه مریضه، چون مریض رفته پیش از دواخانه یک دوای بسیار قوی را گرفته استفاده کرده، ولی پیش ما که ما هر قدر برشان دوا میتیم دوای ما تاثیر نمیکنه. ناخودآگاهی که ما را بگویم که ما یک دوای قوی را استفاده کردیم، چکک انداختن یا روغن انداختن یا دوای خودسر به خود سیستم چشم، گوش، گلو، بینی، کل از اینا مطلق به سلامتیتان ضرر میرسونه. بله، په ټوله کې ډاکټر صاحب یو څه چې ما ضروري دي زه پوښتنه وکړم، ځینې ماشومان دي کله چې نوي پیدا کېږي د هغو غوږونه هم له درد او ستونزو څخه مخ کېږي، حتی زیاتره وخت هغه د ماشوم غوږ چې دردونه کوي مور یې هم نه پرې پوهېږي، ځکه ماشوم خو ویلی هم نه شي. که راته وایي ډاکټر صاحب چې میندې باید د ماشومانو غوږونو ته څومره متوجه واوسېږي، داسې نه چې خدای مکړه کله ماشوم لویږي او بیا به د غوږ سیستم خراب شوی وي، پوه شوي نه وي او سړی به کوڼ شوی وي. دقیقاً سکن یک موضوعی که بسیار مهم است است که شیر در داخل گوش مریض مندازند یا سیر داغ میکنند مندازند یا روغن زیتون مندازند یا مسکه داغ میکنند. اینی کلش مسائل است که شما برای طفلتان در اصل بسیار صدمه کنان وارد میکنین. مطلق اشتباه است. کوشش کنین که گوش که طفل اگر درد میکنه، اول وقتی که بر طفل شیر میتین سرش بلند بگیرین به زاویه 90 درجه، به این شکل طفل بلند بگیرن، باز برشان شیر بتن، چون امی قسمت موضوع شیر دادن که است ارتباط مستقیم با گوشدردیشان هم می داشته باشه. اگر طفل گوشدرد است، از قسمت ناحیه پسر گوش میشه که مساج بتین و یک چیز برشان بکنین، نمک داغ کنین کمک برشان تکر بکنین، امراض خوب میشه. ولی داخل گوش مریض اجازه هیچ چیز نیست که شما پرتنوی بسیار کار اشتباه هست.
که حیات طفلتان شما چیز میکنید دوستی میکنید. و بله مثلا مخکې تاسو ډاکټر صاحب یادونه وکړه غواړم چې ځانګړې پوښتنه په دې بڼه وکړم. ځینې کسان دي په غوږونو کې بښنه غواړم په غوږونو کې قلم وهي یا مثال تیز شیان شی چې په لاس ورته واچي یا د موټر کلي په غوږونو کې وي او جالبه دا ده دغه مشکل په همیشه تکراروي په ځای د مثال چې دغه ورته متوجه شي د ما غوږ ولې بخار کوي د دې علت څه دی باید ډاکټر ته ورشي خو دوی نه ورځي. څومره مهمه مسله دا ده ډاکټر صاحب چې زموږ افغانان همیشه یو عادت لري چې ډېر وروسته د یو ناروغۍ ډاکټر ته ورځي چې هغه بیا ډاکټر هم د دې په علاج کې په اصطلاح پاتې راځي. پوښتنه هم دغه کوم چې کله د چا غوږ مقررا بخار کوي په ځای د قلم یا د موټر کلي یا نور شیان پکې ووهي څومره مهمه ده چې ډاکټر ته ورشي او د هغې چاره وکړي. سکن وقتی که یک قلم یا گوگرد یا هر چی که هست اونا را میرن در گوش میزنن شما در اصل سکن اینجا دیگه ساعت هست تحت جلد است اینی خود موضوع را شما قلم زده میرن مریضای ما اینی لاهه را میشرن از بین میبره به مرور زمان وقتی که از بین برد میرسد از زیر پوست اینی التهاب میکنه وقتی که التهاب کردی خود به خود آنقدر بر مریض مشکل ساز میشه که هیچ حد نداره. ما بر تمام مریضای ما میگیم بر تمام وطنای ما میگیم که شما نکنین این کاره اگر عادت کنین عادتتان گم کنین و د پولیس بسیار نقص میکنه. ډیر من ډاکټر صاحب زه یو اړیکه راخلم چې زموږ سره پر لیکه کې د دوست ډیر وخت منتظر شو. سلام علیکم. بله سلام علیکم. فکر کوم د دې دوست اړیکه زموږ سره نشته ده. تاسو زموږ غږ اورئ؟ بله نشته ده اړیکه زموږ سره نشته دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه. په ټوله کې خپرونه راټولوو بحث راټولوو او وقایوي تدابیر څه دي تر څو د غوږونو په حساسیت باندې اخته نشي. بله شما اول خود حساسیتتان پیش دکتر معالج داخله اول باید از شما مراجعه داشته باشین واکسینتان یا امو پیشکاری که به خاطر حساسیت است او را مداوم امروی دکتر داخلیتان مشوره کرده بگیرین. در صورتی که میخواین دیگه وقایع بیشترتر خوبتر بکنین دکتر گوش گلون داخله را بگین اونا شما را به یکی از متخصصین گوش گلون چی ما باشم چی یک دکتر صاحب محترم دیگه ما باشه برای اونا ریفر میکنه باز اونا براتون دوای تخصصی را به خاطر وقایوی که ناشی از حساسیت گوش یا ورم یا هر آنچه که در قبال شنوی داشته باشین براتون توصیه میکنه. بله ډاکټر صاحب هغه مخکې اوریدونکي چې اړیکه نیولې وه زموږ همکار یې سوال اخیست او دوی ویل چې ټکر ترافیکي پیښه رامنځته شوې ده او کړې مې ده او غوږ مې بند دی زه څه وکړم نو تاسو ویل ورته څه دي؟ باشانی را میگیم که اولی که باید از بیاین پیش دکتر گوش گلون دکتر صاحب گوش گلون برشان گراف تجزیه میکنه گراف گوش خانه بگیرن مطابق از او پیدا میشه که مشکل در کدام قسمت شنوایی برشان ایجاد شده آیا کسر خود استخوان کسر داره نداره قسمت سرشان یا که نداره پرده گوش سالم هست یا نیست خود سیستم گوارش یا شنوایی درست هست یا نیست برشان انشاءالله اگر پیش ما بین ما مشکل نداریم برشان انشاءالله تنظیم میکنیم. ډیره مننه. یوه وروستۍ پوښتنه کوم بحث هم راټولوو. مننه ډاکټر صاحب. افغانستان هم د سړو هیوادونو څخه دی د نړۍ چې په ژمی یخ او سوړ دی ځینې کسان د خپلو غوږونو تفاوت وي ورسره مثال په بایسکل باندې سوارېږي په موټرسایکل سواري غوږونه نه پټوي په یخ موسم کې د غوږونو پټول څومره ګټه لري؟ هر قدر که شما گوشتان به حالت متوسط نگاه کنین و قسمت خود سوراخ گوش بند نکنین از طرف بیرون یک گوش پتکا که میگن میمونن از او استفاده کنند وقایه میشه برشان بهتر است اگر نکنند باید حتما ناشنای دنبالشان میای. بله بله ډیره مننه. د ستوني او غوږونو د برخې متخصص ډاکټر صاحب محمود ساحل ډیره مننه چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په چاره کې بریا وغواړم. سلامت باشین به شما همچنان. خیر باشین.